چاچ دری جمعی منز پرے خو دری جمعی دا سستی دا وجنا دا طبع اللہ علی قلبی اللہ یہ پسلبانی مہر ہوئی ضرور اللہ بند کیستا روایت ابو داود کے راغلی بھی استادین صحیح لہذا کم سڑے چاہد کفار صفت بزان کے راوصل غاڑی ور ریاد تری منگا پدی خبرو نپوئی گو دا گناہ ضرر چکم دے دی بانے اس منگا نپوئی گو زمانگ دا بدنو مڑشوی دی امام ابن القیم رحمہ اللہ غیو عجیب خبران نقل کردی دا اگوی گو ریاد لرئی دا یاد لرئی چکل دا سڑی ظاہر بدن بیمار وی کنا دا بانی خوک شیم تریخ لگی سازو خیلی دا چا جتا بھی شروع شوی کنا چرتا ملیریائی یا ٹائیفائیڈی وی دا خل ترخشی دا اوبت سمر خوک شیرے دا اوبم پی بے ترخی لگی خوراک تا چی گوری دا سی نفرت محسوسی نہ دا کم سڑی چی وی ظاہر بیمار دے دا بانی خوک شیم تریخ لگی وی دا کم سڑی چی زڑ بیمار شی نہ پا دا بانی دا اللہ خواگی خواگی خبریں بیا بدی لگی دے زڑتا بیا غنہ کوزی گی بیا کمونز اگت کی گی ہم دا بانی سقالت را دی کہ تلاوت اگت کی گی ہم دا بانی سقالت را دی درس تدریس اگت کی گی ہم سقالت پا دا بانی را دی درب کلام بیا پا دا بانی دیر بد لگی بار تو وزی کنا دا یار دا مولی سے امتنگونا کئی سپیمول راوستو دا عبادت خور شوق شیدے وی او دا پی منگا سپیمول راوستو دا ولی ندی سڑی زر بیمار دے دا جمعی دا مانسا پری خودو پوجبانی دا زر سخش اولا یختمن اللہ علی قلوبهم یا باللہ دی پزنبانی مہر وی او یا اللہ دی پزنبانی مہر وی طبع اللہ علی قلبه اللہ ولی پزنبانی مہر وی او دا یاد دری گورے جمعی مانزو تراتک دا مستاب خبر مگرنی ماتا سمخ کیویل دا اللہ حکم دے فصو الى ذکر اللہ دا اللہ ذکر تا جلتی و کئی خطبے تا تاسو جلتی و کئی پا خطبہ کی دا اللہ و دا رسول خبری ذکر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقا فرمائی لیو رواح الجمعات واجب علی کل محتلم جمعی مانزو تک کول پہر مسلمان بالغ پانے دا واجب دی دا پی لازم دی شدے بزی آگیلا در سک معمولی نہیں کرنی دیو جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ای بد جمعید مانزو دمرا احتمام کاؤ چی اغیبا قیلولا او دارنگی دا جمعی روٹی دا بین مانزو نرست خوڑلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیر دی بارک فرمائی لیو کنا صحیح حدیث کے لاغلی چاچر جمعی پورز بانی غسل وکلو خوشبوئی ولگولا تیلی ولگول بیا وقت راغی جماعت تفصل ما قدر لہو او منزیو کو سورش اللہ والا پا تقدیر کی لیکلے و نوافلے و لڑیر شے او بے امام راو تو خطیب خطبے تراو تو ثم انصت حتی یفرغ الامام او بے دے پارام شک چپ شد سو پورش امام فارغ شوے نہیں دا جمعین مانزد امام فارغ شے آپ پوری پارام بارکے نس دت بعد دا دی جمعے و دا تیر جمعے منز کے جے سمر گناہون شے آبت اللہ معاف کی و زیادت سراست ایام دری ورزی پسی زیادتی نورے لس رزو گناہونو تا اللہ معاف کے دے لس رزو ورکا منگ دے احتمام کولے کنا نشتمر گناہونو نالا کے دلے اگر اللہ معاف کولے منگ تا کنا دیوی جمعہ دا بلی جمعہ منس کی ما تا گناہون اللہ معاف کلو بیا دا بلی جمعہ دا بلی منس کی برات معاف کلو زمان با گناہون بیا نا پاتی کیو باقت طریقہ چی پا کم طریقہ ما تا خپل رسول ویلی خپل نبی ما تا ویلی او پاقت طریقہ در جمعہ منسو کم دانا چلتا کور کے ناستے مو وقت می خوضرے کہ اس پا آخری خطبہ کل شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی کل چید جمعی ورشی کنا جمعی ورز وقفت الملائکت على ابواب المساجد ملائک اللہ خصوصی ردی ورز دفار را لیگی او دا مسجد چی کم دروازی پاک قبانی ودری کئی و دروازی کدوئی و کدری پاک قبانی ملائکت ودری یکتبون الاول فالاول لکل کیا ترجسر و سرائی لکل بکی کئی اول سوک راغے دویم سوک راغے درین سوک راغے سلورم سوک راغے الاخر ہی دق لکل کئی نوی اول کس شراشی پا اول ٹیم کی ٹیمون لیکن اوقات دی مثال پتور اللہ صبح جو نہیں شروع کا اول ٹیم کے سوک راغے نو حدیث تارے دا بخاری و دا مسلم چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کم سڑے پاول ٹیم کراغے نو تم راجر ہوتا اللہ ورکے لکا چی یو اوخی قربانی کلے دا اللہ پلار کے یو اوخ داغی قیمت تاسو معلوم دینا 2-3 لکھ روپے قیمت تے داغی
دومره صدقه هغه کړي. نن خو موږ چې جب له لاس وړو که نه 10 روپۍ چې رالو هم لاس هم رپېږي. روپۍ خو راته دومره ګرانې دي، لیکن په دې عمل باندې دومره عظیم ثواب چې یو اوښ سړي صدقه کړی د الله په لاره کې. او ګورئ چې نبي ویله چې صدقې کړي دا خو به مقبوله صدقه یي که نه عامه صدقه چې زه وکړم دا یې خو پته نه لګي چې کیدای شي زړه کې څه ریاکاري راغلي وي. او دلته نبي که وایي ورکړې ده دومره ثواب لکه چې اوښې صدقه کړی. دویم ټیم کې چې راشي وایي لکه چې غوا یې صدقه کړې وي. دریم ټیم کې چې راشي لکه ګرد یا شیلې چې صدقه کړی. څلورم ټیم کې چې راشي لکه چرګه. پنځم ټیم کې چې راشي لکه انډه د چرګې انډه دی صدقه کړې وي. نو په حدیث کې بیا داري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا خرج الامام طووا صحفهم. کله چې امام راوځي ور فاذا خرج الامام ویلي داسې نه ویلي چې فاذا قام الامام الى الخطبه خطبې ته ودرېدې نه ویلي. اذا خرج الامام کله چې امام د کور نه راوځي نو طووا صحفهم ملائک خپل کتابونه بند کړي. کوم رجسټر چې ورسره وي هغه بند کړي. یستمعون الذکر او هغې هم خطبې ته کښېني. دا خطبه دومره هم شعر ملایکو هم ته کښېني. دا د نبي وینا زما وینا نه ده. لہذا کم سړی اجر خطیب ته راوتو نه مخکې راغلی و رجسټر کې نوم لیکلی شوی دی خپل الله ته وپېش کېږي چې او پلانې خو راغلی و. او چې څوک وروسته راغی فیسبوک کوي په کور کې یوټیوب کې هلته مشغول دی په میسیجونو باندې مشغول دی او دی وروسته راوځي ستاسو څه خیال دی د نوم به ولي دی خو شاته پاتې شو دی وروسته پاتې شوی دی. دا معمولی خبرې مه ګڼئ زما ورونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا حدیث تاسو بار بار اورېدلی دی خو د زړه ته کوزول لږ غواړي. من چې کله دې دروازې نه وځو بهر ته که نه ایسته نه به هېر وي. او دا مخکې ما تاسو ته ویلي بار بار زمونږ د مزاج دا جوړ شوی دی چې غلطه خبره ډېر ښه زړه ته کوزو، غلطه خبره د هغې اشتهار هم ډېر په اعلی طریقه باندې کوو، لیکن د الله او د رسول خوږې خبرې هغه د سکندونو په حساب د خپل غوږونو نه بېرته وباسو. کنه تاسو ته الله دې ما معاف کړي. اوس ته یو دروغ وایم الله دې نه کړي یو دروغ کم اوس ویله که نه نو زه به راکوز شوی نه یم دا خطبې نه دی مانځه نه فارغ شوی نه یم. سعودي عرب و بار ملکونه به خبر شوي په فیسبوک باندې په واټساپ باندې خبر شوي چې مولوي صاحب پکې پلانې دروغ ویل. دا خبره پکې وکړه خو که رښتیا ویم او د رسول خبره کوم نو هغه بیا د دې ور نه وتل او په دې غوږ نه ایستل. د هغې یا خو دغه وجه ده چې موږ یې ير کوو او یا به دا وجه یي نعوذ بالله تعالی کېدای شي زه پرې خیال کې غلط یم یا به دا وجه یي چې دا ثواب راته ثواب نه ښکاره کړي چې کوم رسول ذکر کوي یا نعوذ بالله تعالی من ذلک کېدای شي دا زما مبالغه یا کېدای شي د رسول الله خبره موږ ته دروغ ښکاره کړي. دا یو څو وجې کېدلی شي نور نه شي کېدلی. حدیث سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من غسل یوم الجمعة واغتسل چا چې سر وینځه په ورځ جمعې باندې او باقي بدن یې وینځه. یا یو روایت کې بعض محدثینو شارحینو دا معنا کړي من غسل یوم الجمعة واغتسل مانا خپل اهل سره میلاو شو به غسل وکړو. مختلف تفسیرونه پکې دي. وبکر وابتکر تاکیدي الفاظ یو وختي لاړ جمعې مانځه وختي بکر وابتکر تاکیدي الفاظ دي. ومشا ولم يركب او دې پیدل لاړ سور نشه په سپرلۍ باندې. اوس لرې نو خو هم ملګري راځي که نه نو دا یې خو نیت هغه جدا دی. خو زما خپله یو مشوره وله دا هم ده چې کله دی لرې نه را روان دی ګاډي کې را روان دی خیر دا ګاډی دی داسې یو 100 قدمه کې د لږ لرې ودرې او د هغه ځینې دی بیا را روان شي پیاده مسجد ته نو ثواب به ورته میلاو شي. ومشا ولم يركب پیاده لاړ سور نشي. ودنا من الامام امام ته نږدې کېناسته مانه وختي لاړه نو نږدې که یو کې به دی که نه نو شاته به کېنې خو مطلب وختي راتګ دی. ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو وږي کېښود خطبې ته لغوه کار یې ونه کو بې فایدې کار یې ونه کو. کان له بكل خطوه په هر قدم به درته څه میلاوېږي عمل سنتین د یو کال عمل دغې ثواب. دغه څه شی دی عمل سنتین؟ اجر صیامها و قیامها د یو کال د روژو د یو کال د تهجد ثواب ته میلاوېږي. دا صرف د جمعې په ورځ باندې یو کال روژې. تاسو کې کوم سړی یو کال روژې مسلسل نیوی شي؟
رمضان کې پته لګېدلې رمضان کې دار سړی ایمان معلوم شي بیا هلته دار سړی دا ژبه راوتلې وي او پوکي سازي چې اوس کله به دا ختمېږي ځینې پکې لا دا وایي سپېمولې راوستلې دي څه کال روژې وایي دا پکې وایي که نه ځینې پکې پټه پټه وم خوري نیشم نیولی وایي څومره ګران کار دی که خاص کر په ګرمۍ کې لیکن د جمعې په ورځ باندې چې ته وختي راشې د خطیب ته راوتو نه مخکې غسل دې م کړي دي او خوشبوی دې م لګولې ده او پیاده را روان شي نو په هر قدم د یو کال د روژو او د یو کال تهجد او تهجد څومره عظیم عبادت دی تهجد عبادت ثواب درته معلوم دی که نه مؤمنانو په صفت کې الله ویلي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما هغه خلک دي چې هغوی به مؤمنان هغه خلک دي چې خپل رب ته به د شپې په سجده باندې پراته په قیام باندې او د مؤمنانو په صفت کې جنتیانو په صفت کې الله څه فرمایلي کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون جنتیانو بارک الله فرمایي دیو به د شپې ډېر لږ خوب کاوه د شپې به خپل الله ته ودرېدل دا د مؤمنانو صفت دی او د جمعې د مانځه ته د راتګ په وجه باندې د یو کال د تهجدو ثواب صرف د یوې جمعې په ورځ باندې مسجد ته وختي راتګ د دې ثواب کله کله د لیلة القدر نه هم سوا شي د لیلة القدر نه هم سوا دی تاسو به وایئ چې دا څه ناشتا خبره یې وکړه لیلة القدر باره کې تاسو معلومات ښه کړه څومره ثواب دی خیر من الف شهر زرو میاشتو زیات ثواب دی که زر میاشتې زر میاشتې نه څو جوړېږي تقریبا 82 سال یا 83 سال جوړېږي 2 اتیا کاله 3 اتیا کاله جوړېږي تقریبا دا جوړېږي که نه دا ثواب تا ته میلاویږي هغه هم صرف پورې د شپې د قیام اجر تا ته میلاویږي د شپې د قیام روژه نه ځکه چې د شپې خو روژه نه او د جمعې په ورځ یو سړی مسجد ته را روان دی د 100 قدمه واغستل نو په لیلة القدر کې 82 سال ثواب میلاو شو او تا د جمعې په ورځ باندې 100 قدمه واغستل نو تا ته د 100 کالو د قیام او د 100 کالو د روژو ثواب میلاو شو کوم سیوا شو جمعې ورځ سیوا شو که نه شي خو زمونږ ذهن دلته بند دی نو دلته هم په دې باندې ځان اوس پوهې کوو نه چې راشه لږ وختي لاړ چې خیر دی دا فیسبوک چې کوم دی فیسبوک سر وهلی چې دی دا لږ بند کړه که نه که په ده باندې اسمان الله توپ راوورځي دا خو بند کړه که نه لږ دا مجاهده و کوشش دا به سړی